السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان سوپر سټار رشید خان په هکله باندې یو څو مهمې خبرې وکړم چې رشید خان څنګه کرکټ ته راغی او رشید خان څومره سختۍ وکتلې په د افغانستان ملي ټیم ته لاره پیدا کولو کې، او څنګه رشید خان دومره کم وخت کې دومره زیاته ترقي وکړله. خو دې نه علاوه دوستانو زه به تاسو ته دا هم وایم چې ځکه ما نه بار ډېر داسې مینهوال په کمنټ کې پوښتنه کوي چې موږ ته د رشید خان په هکله باندې ووایه چې آیا رشید خان پخوا وخت کې یعنې غریب و، هغه ځکه ډېر داسې عکسونه د رشید خان نشر سوي دي چې رشید خان پکې خیرن کالي یا داسې بل رقم ځای کې ولاړ، نو د دغه په هکله به هم زه تاسو ته د پوښتنو جوابونه درکړم. نو دوستانو که تاسو هم د رشید خان مینهوال یې، نو تاسو خو اول دغه ویډیو حتما لایک کړئ او خپلو دوستانو سره شریک کړئ. نو دوستانو اول خو به زه تاسو ته دا ووایم چې ما یو کال مخکې د رشید خان یوه ویډیو نشر کړې وله چې په هغه کې د رشید خان پخواني عکسونه ما په هغه ویډیو کې اچولي ول. بیا هغه ویډیو کې ډېر داسې مینهوال ما نه خفه سوي ول چې رشید خان دغسې غریب سړی نه دی، یعنې دومره دی اول نه پیسهداره دي او دوی ډېر ښه کاروبار ده په هغه وخت کې کرکټ نه مخکې م، یعنې د دوی ډېر ښه کاروبار و. نو اول خو به دوستانو زه تاسو ته دا ووایم چې رشید خان عکسونه چې ما کوم هغه وخت کې اچولي ول، هغه د رشید خان ډېر پخواني عکسونه دي. نو هغه وخت کې د ډېر زیات سختۍ تېره کړې دي، د په کرکټ کې ډېر زیات سختۍ تېرې کړې دی. به په اکیډمي ته راتلو، سهار وخت کې به راغی نو ماښام وخت کې به دی اکیډمي نه تلو، نو بیا به دغسې ډاګو کې به ټورنمنټونه کېدل، نو دی به ورته ده به ویلې چې زه څومره زیاتې لوبې ترسره کړم او دا به د ما لپاره یعنې ګټور ثابته سي. هغه عکسونه چې ول هغه ډېر پخواني عکسونه ول، او زه به تاسو ته د رشید خان په هکله باندې ووایم چې رشید خان هغه وخت کې دومره زیات پیسهداره نه و. رشید خان چې څومره پیسې پیدا کړې په دغه کرکټ کې ټولې پیسې پیدا کړې. په خاصه توګه باندې رشید خان په آی پی ایل کې چې کله دی واخیسته سو، نو هغه وخت کې رشید خان کروڑپتی سو. هغه وخت کې چې کوم ما د رشید خان عکسونه پخواني عکسونه نشر کړي ول، هغه وخت کې رشید خان دوی لکپتی و، خو اوس که موږ وګورو رشید خان کروڑپتی ده. نو زه نه وایم چې رشید خان هغه وخت کې بیخي غریب و، خو اوس حالت کې که موږ وګورو رشید خان اوس کروڑپتی ده او هغه وخت کې لکپتی و. نو د دغه په هکله باندې بیا ما نه ډېر داسې مینهوال خفه سوي ول، نو به ټولو مینهوالو نه بخښنه وغواړم چې ما هغه مقصد نه و چې زه د رشید خان ته یو سپکاوی وګورم. خو دوستانو ما هغه عکسونه ځکه لایو نشر کړي ول چې دغه نور ځوان لوبغاړي وګوري، یعنې وګورئ کرکټ سړی انسان کوم ځای نه کوم ځای ته رسي. نو همدغسې دغه د افغانستان ځوان لوبغاړي کوشش وکړي، د افغانستان آینده نسل کوشش وکړي، یعنې کرکټ کې چې دوی محنت کوي، خواري کوي، نو دوی حتما کامیابه کېږي بیا یو وخت کې. نو دوستانو اوس به زه تاسو ته د رشید خان په هکله باندې یو وړه غوندې کیسه وکړم. څومره چې زه رشید خان پېژنم یا مې پخوا پېژندو، د هغه په اساس باندې به زه تاسو ته ووایم. دوستانو رشید خان هغه وخت کې کرکټ سره ډېر زیات مینه پیدا شوله چې کله افغانستان په کال 2007 کې T20 ورلډ کپ ته وتی و. دوستانو هغه وخت کې ډېر داسې د افغانستان ځوان نسل و چې دوی غوښتل چې افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي، یعنې ډېر خوشحاله ول چې موږ افغانستان هم یو د کرکټ ټیم لرو. هغه وخت کې که موږ وګورو هغې نه مخکې د افغانستان بیخي ټیم نه و، د کرکټ ټیم ډېر زیات ضعیف و، ډیویژنو کې به دوی لوبې ترسره کولې. خو هغه وخت کې د افغانستان دغه ځوان لوبغاړو دغه کرکټ نه خبر شول چې افغانستان هم یو ټیم لري. که نه هغې نه مخکې افغانستان به ډیویژنو کې لوبې ترسره کولې، ډیویژن 1 2 3 4 دغه ټولو کې دوی لوبې ترسره کړي. نو هلته دوی ډېر مشکلات سره مخ سوي دي، ډېر مشکلات یې تېر کړي دي. نو همدغسې ډېرو خلکو د افغانستان ټیم هغه وخت کې وپېژنده چې کله کال 2007 کې دوی 6 وریځه ورلډ کپ ته ووتل. نو هغه وخت کې د رشید خان کرکټ سره ډېر شوق و، نو بیا د اکیډمي کول اول به ډاګو کې د بال لوبې ترسره کولې، د ټیپ بال لوبې به یې ترسره کولې. نو دې نه بعد بیا دوستانو ده ته ملګرو ویلې چې ته لاړ سه اکیډمي کې داخله واخله، اول ته کوشش وکړه، کېدی شي ته د افغانستان د تا ډېر ښه استعداد ده تا سره او ډېر ښه بولنګ ترسره کوې، نو ته کولی شې چې د افغانستان ملي ټیم کې هم لوبه ترسره کړي. نو بیا دی لاړو پېښور کې یو اسلامي اکیډمي ده چې هلته ده داخله واخیستله. اسلامي اکیډمي ته به دی سهاري تو او ماښامي به ورنه راتو، نو دلته به ډېره زیاته خواري کوله. نو ده ته به هغه استاد ویلی چې ته هر چېرته لوبې ترسره کوه، نو دی به بیا ډاګو ته تو هلته به یې لوبې ترسره کولې. هلته بیا دغه هارډ بارډ لوبې به ده ترسره کولې. ده به نه کتل چې دا کوم ټیم ده، چېرته ده، څنګه ځای ده، څنګه ګراونډ ده، نو ده به دا نه کتل، خو ده به خپل پریکټس جاري ساتو او ده به کوشش کوو چې دی ډېرې زیاتې لوبې ترسره کړي. ځکه پریکټس کې دومره چانس نه ورکول کېږي بالر ته، خو دی چې کله لوبې ترسره کړي هغه به کلبونه لوبې به ده زیاتې ترسره کولې، او هر چېرته به چې کله میچونه ول، دواړو اکیډمي مین کې به میچونه ول، دوی به میچو ته به تو او هلته به یې د لوبې ترسره کولې.
نو بیا دې نه بعد ډېر داسې د افغانستان کوچونه ول دلته به په پېښور ته به راتلل. پخوا وخت کې تقریبا 10 کاله مخکې به دغه د په افغانستان کوچونه چې ول دوی به کتل، ټیلنټ به یې کتل، یعنې ځوان لوبغاړي به یې کتل، با استعداده افغان لوبغاړي به یې کتل. ځکه افغانستان رشید خان چې کوم هغې وخت کې مهاجرینو پاکستان کې مهاجرینو په بوټ عجبات کې د دوی کور و، نو هلته اوسېده. نو ده به سهار وخت کې به دی اکاډمي ته تو ماښام به ورنه راته. نو ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړې دي. نو واقعا ده کې یو ډېر ښه استعداد و هغه وخت نه. ځکه ده به ټیپ بال هم ډېر ښه سوینګوه، دواړو خواته به یې لیګ سپین بال به یې کوه او ګوګلي بال به یې په ټیپ بال باندې سپین بالینګ کول ډېر یو مشکله خبره وي، خو هغه وخت نه ده کې ډېر زیات استعداد و. نو بیا چې کله افغانستان نه دغه کوچونه چې راغلل د ټرایلز یې واخیستل، نو هغه کې رشید خان هم سلیکټ شو. نو د افغانستان کوچونه د جې نه چې کوم لوبغاړي بوځي هغه بیا افغانستان ته بوځي. هلته بیا دواري ټرایلز اخیستل کېږي، 3 مرحلې دي دغه ټرایلز اخیستلو، 3 مرحلو نه به تېرېږي. بیا هغه کس چې کوم ده داخلي ټیمو کې بیا اخیستل کېږي. نو همدغسې رشید خان چې کله لاړو افغانستان ته، نو اول وار باندې دی په شپږیزه کې هم نه واخیستل سوی. نو دی ډېر زیات خفه سو. نو دا خپل کوشش بیا هم جاري وساته. خو بیا دویم وار ته چې دی لاړو ټرایلز یې ورکړ په افغانستان کابل کې. نو هغه وخت کې بیا رشید خان کامیابه سو او شپږیزې ته د لاره پیدا کړه. نو شپږیزې کې یو ټیم و، هغه کې د لوبه ترسره کړه. نو هلته د هیټریک وکړو، هلته د استعداد معلوم سو چې واقعا دی یو ډېر ښه با استعداده لوبغاړی ده. نو همدغسې شپږیزه کې د لوبه ترسره کړه. بیا شپږیزې نه بعد د انډر 19 یو ټورنمنټ و، انډر 19 ایشیا کپ کې د برخه واخیستله او هغې نه بعد بیا انډر 19 ورلډ کپ کې دغه لوبه ترسره کړله. انډر 19 ورلډ کپ کې رشید خان ډېر ښه پرفارمنس ورکړ. نو هغې نه بعد بیا د افغانستان سلیکټرانو دا فیصله وکړل چې دی موږ ملي ټیم ته راوړو. نو ملي ټیم ته چې کله رشید خان راغی، نو آیرلینډ خلاف چې کوم سیریز ترسره کېدونکی و هغه کې رشید خان لوبه ترسره کړله. نو هغه کې رشید خان ډېر ښه بالینګ ترسره کړ. نو دنیا ټول نظر په رشید خان باندې سو چې واقعا افغانستان کې یو داسې بالر راغلی ده چې دی لیګ سپین بالینګ هم کولی شي او ګوګلي بالینګ هم کولی شي او دومره کم عمرۍ کې دی دومره ښه بالینګ ترسره کېږي. او دوستانو د رشید خان هغه وخت کې کروڑپتی چې کله آی پی ایل کې واخیستل سو، نو آی پی ایل د رشید خان لپاره یو ډېر مهم ټورنمنټ و. ځکه رشید خان که آی پی ایل کې ښه پرفارمنس نه ورکړی، نو بیا به دومره زیات مشهوره کېده هم نه او دومره نورو لیګو کې به اخیستل کېدم نه. رشید خان چې کله په آی پی ایل کې ښه پرفارمنس ورکړ، نو بیا په دې دنیا کې چې څومره لیګونه دي، څومره ملکونه دي، د ټول نظر ورباندې راغی. نو رشید خان به زه ووایم چې آی پی ایل د رشید خان لپاره یو ډېر کامیابه ټورنمنټ ترسره سو. نو هماغه وخت کې رشید خان خپل نوم پیدا کو. همدغسې دوستانو آی پی ایل نه بعد بیا بنګلادیش پریمیر لیګ، بګ بیش لیګ، همدغسې د افغانستان لپاره هم رشید خان ډېرې زیاتې لوبې ګټلې دي. دوستانو د افغانستان کامیابۍ یو راز چې کوم دا د رشید خان پکې ډېر زیات غټ لاس ده چې افغانستان تر اوسه پورې دغه وخت ته چې کوم افغانستان ټیم راغلی، په دغه کې د رشید خان، محمد نبي دغه دواړو لوبغاړو ډېر زیات لاس ده. ځکه که دغه دوه لوبغاړي خدای ناخواسته افغانستان سره نه ول، افغانستان به دغه اوس وخت کې چې کوم د افغانستان ټیم راغلی ده په دې حالت کې، دا به ډېر مشکله باندې دغسې راغلی او څو کلو انتظار نه بعد به د افغانستان ټیم دغه حد ته راغلی. او ځکه دا نور ټیمونه که تاسو وګورئ، سکاټلینډ ټیم وګورئ یا آیرلینډ ټیم وګورئ، دا څومره کوششونه کوي. دوی 50 کاله 40 کاله کېږي چې دوی لوبې ترسره کوي او بیا هم هماغه افیلیټ اسوسییټ ټیمونو کې حسابېږي او هماغه کې لاندې لیول باندې لوبې ترسره کوي. نو واقعا رشید خان، محمد نبي او دغسې نور هم ټول ښه لوبغاړي دي افغانستان ته په لاس ورغلي دي. نو دا یو ډېر ښه خبر ده د افغانستان لپاره چې افغانستان ته دغسې نوي استعدادونه راځي. دوستانو دغه د رشید خان یو وړه غوندې کیسه وله، څومره چې ما د رشید خان په هکله باندې معلومات ترلاسه کړي دي. او دوستانو دې نه علاوه به زه تاسو ته دا هم وایم چې رشید خان نه تنها یو با استعداده لوبغاړی ده، بلکې یو ډېر ښه د اخلاقو خاوند هم ده، ډېر ښه اخلاق لري، ډېر ښه انسانیت لري. او امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو حتما خوښه شوي. دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي، نو دا ویډیو تاسو حتما لایک کړئ او شیر کړئ. او که تاسو غواړئ د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ، نو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده، دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغې باندې حتما کلیک کړئ. او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.